په افغانستان کې لویې زیربناوې او روغتیایي پروژې د پرمختګ په لور یو لوی ګام. افغانستان هغه هیواد دی چې په وروستیو کلونو کې له مختلفو ننګونو سره مخ شوی و. اوس د زیربناوو د پراختیا او د روغتیا خدماتو د ښه کولو په لاره کې روان دی. په دې برخه کې حکومت او دولتي ادارو په مختلفو برخو کې لویې پروژې پلي کړي دي چې موخه یې د خلکو اقتصادي وضعیت او هوساینه ښه کول دي. دا پروژې په ځانګړې توګه په سوداګریزو او روغتیایي سکتورونو کې به د اقتصادي ودې، د کار پیدا کولو او د خلکو د ژوند کیفیت ښه کولو کې مرسته وکړي. دا راپور کې به د کندوز او ننګرهار ولایتونو دوی مهمې پروژې وڅېړو کوم چې به د دې سیمو د خلکو په اقتصاد او روغتیا مستقیمه اغیزه ولري. په کندز ولایت کې د تر ټولو لویو پراختیایي پروژو څخه یوه د سوداګریز او استوګنې ښارګوټي جوړول دي. دا پروژه د دولتي شرکت اسپنر لخوا پیل شوې ده او په 15 ضریبه ځمکه کې د 1.5 میلیارډ افغانیو په لګښت جوړیږي. په دې ښارګوټي کې د 8 پوړیزو مارکیټونو، له 1500 څخه زیاته دکانونو، د تیلو پمپونو او نورو اړینو اسانتیاو د جوړولو پلانونه جوړ شوي دي. د اسپنر سوداګریز شرکت رئیس اعلان وکړ چې دا پروژه به د ښاري ماستر پلان سره سم او په 2 کلونو کې بشپړه شي. د دې پروژې په عملي کېدو سره تمه کېږي چې په سیمه کې به شاوخوا 3000 نوي کاري فرصتونه رامنځته شي. دا پروژه د کندوز ولایت یو له سترو زیربنایي پروژو څخه ګڼل کېږي او په کارموندنې او سیمهیز اقتصاد به مثبت اغیز ولري. د سوداګریزو پروژو ترڅنګ افغانستان د روغتیا پاملرنې په برخه کې هم د پام وړ پرمختګ لیدلی دی. په ننګرهار ولایت کې د 50 بستریزو روغتونونو د جوړولو کار چې پخوا د مالیې ستونزو له امله نیمګړی پاتې وي بیا پیل شوی دی. د دې پروژو هدف د دې ولایت د اوسیدونکو لپاره د طبي خدماتو او روغتیایي شرایطو کچه ښه کول دي. د ننګرهار سیمه چارواکو اعلان کړی چې د دې روغتونونو په بشپړیدو سره به روغتیایي خدماتو ته د خلکو لاسرسی ښه شي او د ناروغانو د منلو ظرفیت به لوړ شي. دا پروژې په ټول هیواد کې د روغتیا زیربنا د پراختیا په هدف هم پلي شوي دي. د ننګرهار روغتیایي چارواکو ټینګار کړی چې د دې روغتونونو له فعالېدو وروسته به خلکو ته پرمختللې طبي اسانتیاوې برابرې شي او د روغتیایي خدماتو کیفیت به د پام وړ ښه شي. په افغانستان کې په ځانګړې توګه په کندوز او ننګرهار ولایتونو کې پراختیایي پروژې د دې سیمو د اقتصادي او ټولنیز وضعیت د ښه والي لپاره مهم ګامونه دي. دا پروژې به د نوي کاري فرصتونو په رامنځته کولو او د روغتیا خدماتو د ښه کولو له لارې د هیواد د دوامداره ودې او پرمختګ سره مرسته وکړي. هیله ده چې د دې پروژو په بشپړېدو سره به افغانستان په بیلابیلو برخو کې د پام وړ پرمختګونه شاهد وي او د دې هیواد خلک به له دې پرمختګونو څخه ګټه پورته کړي.